سلام دوستانو، خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او صحتمنده اوسئ. څو مهمې لارښوونې چې تاسو باید د آیفون د استعمال په وخت کې باید پوه شئ. راځئ موږ سره اوسئ تر اخره. د خپل عکس څخه یو مهم شی راواخلئ او یو بل چیرې ویسئ یا یې کاپي او شیر کړئ. فقط په همغه مشخص شي باندې کلیک وکړئ او لږ وخت لپاره یې کلک ونیسئ او بیرته یې خوشې کړئ. نو متوجه به شئ چې یو سپینه کرښه ورنه راتاویږي. بیا کاپي ووهئ او د مسج ځای ته یا کوم ځای کې تاسو مسج کوئ لاړ شئ، هلته یې پیسټ کړئ. نو وبګورئ چې عکس بدون له بیکګراونډ تاسو د مسج د صفحې په سر راځي او تاسو یې کولی شئ چې ډیزاین یې سټایل یې هم بدل کړئ لکه څنګه تاسو په تصویر کې ګورئ. که چیرې تاسو په سکرین باندې عکس لګولی وي نو تاسو کولی شئ چې رنګ یې تغییر کړئ. نو له ښي خوا نه چپ طرف ته لاس کش کړئ یا ګوته کش کړئ نو تاسو به وګورئ چې د سکرین رنګ یا افیکټ یې تغییریږي. په آی او اس 14 کې تاسو کولی شئ چې کوم وای فای سره وصل یاست د همغې وای فای پاسورډ وګورئ. په سیټینګ کې په وای فای باندې کلیک وکړئ، بیا وروسته کوم وای فای سره چې تاسو وصل یاست د همغه په معلوماتو بټن باندې کلیک وکړئ، بیا پاسورډ ووهئ او خپل فیس لاک یا سکرین لاک کوډ ورکړئ. څو عکسونه په یو ځای انتخاب کړئ او بل ځای ته یا بل چیرې ویسئ. یو عکس انتخاب کړئ او یو بغل ته یې کش کړئ. بیا په بله ګوته باندې مختلف او د خپلې خوښې عکسونه یو دانه انتخاب کړئ او زما په شانې هر هغه ځای ته چې تاسو غواړئ ویسئ او هلته یې خوشې کړئ. او که غواړئ په بند سکرین کې کامره خلاصه کړئ نو موږ سره اوسئ. فقط تصویر چپ طرف ته کش کړئ نو تاسو ته به اتومات کامره او زر خلاصه شي. خپل اسناد د آیفون په نوټ کې سکن کړئ. که غواړئ اسناد مو سکن کړئ نو د کمرې په بټن باندې کلیک وکړئ او سکن ډاکومنټ ووهئ. نو عکس یې واخلئ او هغه بیا سیف کړئ. که غواړئ نور هم همداسې کړئ په همدې شکل مخ ته ځئ ورباندې. د عکسونو په ځای یا ګالري کې په اسانه اولین عکس ته لاړ شئ. نو تاسو د سکرین په سر باندې چې لکه ګورئ د سکرین سر باندې کلیک وکړئ نو تاسو به اولین عکس ته بوځي او که غواړئ بیرته آخري عکس ته راشئ نو په لایبرري باندې کلیک وکړئ. دوستانو که غواړئ په پښتو ژبه کې د آیفون او د نور موبایلو د استعمال په طریقه پوه شئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.